السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي جوړ او روغ وایاست. هیله ده چې د زما چینل د سره سبسکرایب د رنګ بټن در سره کښېکاږئ او ویډیو در سره لایک کړئ تر څو د نورو ویډیو څخه تاسو هم برخمن شئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو غواړو چې یو واټر ټانک ډیزاین کړو، یعنی د اوبو د ذخیرې ډیزاین کول. څنګه کولی شو چې یو د اوبو ذخیره ډیزاین کړو؟ مخکې له دې چې په دغه برخه کې یو عملي مثال حل کړم، دا باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د استوګنیز یا رهایشي کورونو لپاره د فی کس یعنی د یوې شپې ورځې د اوبو رسولو نورم 50 لیټره پر ډې دی، خو په اپارتمانونو کې بیا دغه قیمت تر 200 لیټره پر ډې پورې رسیږي، یا په نظر کې باید ونیول شي. همدارنګه د ذخیرې یا د اوبو د ټانکۍ حجم د کورنۍ د غړو د شمېر سره مستقیمه اړیکه لري. مثال د دې لپاره باید یو مثال حل کړو. و یو 12 کسیزه کورنۍ لپاره د اوبو د ذخیرې ډیزاین کړي، یعنی یو کورنۍ د 12 کسیزه موږ کولی شو چې د هغه لپاره یو ډیزاین د اوبو د ذخیرې وکړو. حل: مخکې له دې چې د سوال په حل پیل وکړو، نو موږ د یو کس د یوې شپې ورځې مصرف په نظر کې نیسو، چې هغه موږ تاسو ویل دي چې هغه 50 لیټره پر ډې دی د یو نفر لپاره. تاسو کولی شئ دغه مقدار له دغه څخه پورته هم ونیسئ. د ټولو کورنۍ 12 کسانو لپاره د اوبو د مصرف اندازه اول باید په لاس راوړو، چې هغه په دا ډول سره کولی شو: ټوټل water requirement موږ مساوي کېږي 50، خو موږ تاسو ته راکړی دی چې د یوه نفر د ورځې مصرف دی، ضرب څو کسه چې زموږ په دې کورنۍ کې د هغو شمېر ورکړو، دا مساوي کېږي 600 لیټر پر ډې. دا زموږ د کورنۍ شمېر موږ لاسته راوړي. د بلې خوا پوهېده چې د اوبو حجمي وزن 1000 لیټره پر متر مکعب دی. د اوبو حجم 1000 لیټر پر متر مکعب دی، یعنی په 1000 لیټره په 1 متر مکعب حجم کې دغه کېږي. نو راځو د دې لپاره موږ تاسو دا حلوو چې دا څه رقم کوو. 1 متر مکعب مساوي کېږي په 1000 لیټر سره. یوارې دا متر مکعب کې چې موږ غواړو څومره اوبه غواړي هغه یې ځای کړو. اوس وایو چې په 1 لیټر کې څونه متر مکعب ځای غواړي 1 لیټر اوبه، چې هغه موږ تاسو کولی شو په اسانۍ سره وکړو چې 1 تقسیم پر دغه 1000 متر مکعب کړو، چې دا مساوي کېږي په څو سره؟ په 0.001 متر مکعب. څرنګه چې زموږ د اوبو مجموعي ضرورت 600 لیټره دی، مجموعي ضرورت 600 لیټر دی. نو اوس د دې لپاره نو دا قیمت متر مکعب ته بدلو تر څو موږ د واټر ټانک ابعاد لاسته راوړو. هغه قیمت چې موږ ته راکړی دی هغه موږ
اوس دغه ته بدلو چې هغه په لاس راوړو، ابعاد په لاس راوړو. اوس والیم اف واټر موږ ته دغه سوی دی، واټر مساوي کېږي 600 لیټر ضرب 0.001 متر مکعب چې دا مساوي کېږي په 0.6 متر مکعب سره. موږ د واټر ټانک لپاره ارتفاع فرضي نیسو، یعنی که وغواړو چې د دې واټر ټانک د دې لپاره ارتفاع موږ خپل په فکر کې کوو. زه غواړم چې په دې مثال کې ارتفاع څو ونیسم؟ 90 سانتي ونیسم. هایټ 90 سانتي متر، دا فرضي نیول کېږي. دغه ارتفاع ستاسو په خوښه ټاکل کېږي، خو نور ابعاد به بیا په لاندې ډول لاسته راوړل کېږي. نو مساحت یې دارنګه موږ لاسته راوړو. find area of water tank. مساوي کېږي 0.6 متر مکعب تقسیم پر 0.9 متر، چې دا مساوي کېږي په 0.8 متر مربع. دا موږ تاسو چې شي لاسته راوړله مساحت. نو اوس غواړو چې د طول او عرض د لاسته راوړلو لپاره د پورتني عدد مربع جذر په خپل لاسته راوړو، یعنی قیمتونه یې د طول او عرض راته په ګوته کې. اوس وایي چې find length and موږ تاسو له چې دغه قیمت به اوس تر مربع جذر لاندې کوو تر څو موږ ته هغه عرض لاسته راکړي. نو وایي چې 0.8 متر اخلو تر مربع جذر لاندې نیسو، چې دا مساوي کېږي په 0.82 متر. نو په لاس راغل چې د واټر ټانک هایټ چې موږ تاسو خپله ټاکلی وو مساوي کېږي په 90 سانتي متره، او د واټر ټانک لینت
مساوي کېږي په 2 سانتي متره او واټر ټانک بر مساوي کېږي په 2 سانتي مترو سره. یعنې نوموړې ذخیره که چیرې وغواړو موږ یې جوړه کړو، د دې به ارتفاع هایټ یې 90 سانتي متره وي، بر به 2 سانتي متره وي او اوږدوالی به 2 سانتي متره. یعنې د دې هایټ، لینت او وایټ موږ ته لاسته راغلل چې په دغه اندازه سره موږ تاسو کولی شئ چې جوړ کړو. موږ د یو فامیل د 12 کسانو لپاره نوموړې ذخیره کافي اندازه سره بس ده. مننه ستاسو له توجه څخه.